بسم الله الرحمن الرحیم. په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې کچېره موږ دغه رقم ته لیکل کړي، فرض کا مستر احمد، مستر فیروز، فلانکې دا نومونه لیکلي، یا فرض کا ډاکټر احمد، ډاکټر فیروز، فلانکې انجینر، فلانکې لیکل شوي. دغه لیکل موږ کړي، یو څوک تاسو وایي چې یوازې لیکلو څخه دغه د مستر کلمه ختم ام آر ډاټ ته ختم کا، مطلب یا ډاکټر ته ختم کا. دا څنګه ختمیږي؟ دې لپاره یو آسان طریقه داسې ده چې د صفحې زوم لږ کم کاوله کې زوم به لږ کم کو، او د زوم کمول څخه وروسته تاسو کیبورډ کې الټ بټن ونیسئ. کوم بټن ونیسئ؟ الټ بټن ونیسئ. او د الټ څخه وروسته دا سلیکشن کې داسې دې ته ورټیکل سلیکشن وایي. څه ورته وایي؟ یو خو موږ هریزنټل سلیکشن کوو، په دې رقم سلیکشن کې کنه افقي سلیکشن کېږي. خو که تاسو عمودي سلیکشن کوئ په کیبورډ کې به الټ بټن ونیسئ او په دې رقم باندې لیکل سلیکټ کړئ خپل داسې دا مستر چې کوم لیکل تاسو غواړئ سلیکټ کړئ، الټ به ونیسئ، سلیکشن به وکړئ او د هغې نه وروسته تاسو ډیلیټ بټن ووهئ. چې ووهئ ډیلیټ بټن ووهئ، نو اتومات توګه باندې هغه مستر یا ډاکټر لیکل شوی، انجینر لیکل شوی، نو هغه د لیکلو څخه ختم شي. یا یو څوک تاسو وایي چې موږ دا کوم ځای چې مستر لیکل شوی دا راته بولډ کا بولډ یا ایټالیک کا یا رنګ یې بدل کړه کوم بل شی وکړه، بیا به هم تاسو راشئ الټ بټن ونیسئ او په دې رقم سلیکشن به وکړئ. الټ بټن ونیسئ داسې او دا سلیکشن ورته وکړئ. د سلیکشن څخه اوس چیک کول غواړئ، دا ته بولډ کا، ایټالیک کا، انډرلاین ورکا، چیک کول غواړئ، لیکل به سلیکټ په دې رقم باندې الټ سره داسې سلیکشن به وکړئ. سلیکشن څخه وروسته فرض دا ته انډرلاین کا، ورته انډرلاین ته ختم کا، بیرته نو انډرلاین یا نن، بیرته دوباره لیکل سلیکټ داسې لیکل سلیکټ په دې رقم باندې او ورته چې دا انډرلاین ورته مو ورکوه، نو انډرلاین ورسېدې که نه. نو په دغه رقم تاسو کولی شئ خپل کوم لیکل تاسو لیکلي په دې کې ورټیکل سلیکشن وکړئ. یا داسې هم کولی شئ، داسې هم کولی شئ. فرض کا تاسو راغلي مساوي رنډینګ ولیکه، قوس رقم باندې لیکل داسې وکړه. یو څوک وایي چې د لیکلو ته 3 قسمه رنګونه ورکړه، الټ ونیږه دون لیکلو ته فرض کا واخله سور رنګ ورکړه، سور. دغه لیکل انتخاب کړه، کنټرول الټ ونیسئ، داسې سلیکشن وکړه. فرض کړئ څوک وایي چې داسې کلر ورکړه او دې خو الټ ونیسئ، دغه لیکلو ته فرض کا دونه ساحې ته داسې یو بل رنګ ورکړه. نو کوم رنګ چې خوښېږي هغه رنګ به انتخاب کړئ، ورته 3 کلرز هم ورته ورکړه. نو دې ته وایي ورټیکل سلیکشن. یو هریزنټل سلیکشن چې افقي سلیکشن یې کوي، او یو ورټیکل سلیکشن چې تاسو کولی شئ الټ بټن په پریس کولو سره ورټیکل سلیکشن